د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلافونه لا ژور او پیچلي شول. سراج الدین حقانی او ملا هیبت الله د یو بل راپرځولو او له منځه وړلو پر هڅو بوخت دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سراج الدین حقانی د بهرني ملاتړ په لټه کې او ملا هیبت الله د حقانی د کمزوري کولو هڅې کوي. د ډیپلوماټ ورځپاڼې په یو تازه راپور کې راغلي چې د اسلامي امارت دننه د کندهاري ډلې ملا هیبت الله اخوندزاده او حقانی ډلې سراج الدین حقانی ترمنځ اختلافونه خورا ژور شوي او دا شخړې اوس یو خطرناک پړاو ته دننه شوي دي. ډیپلوماټ لیکي چې سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته د خپل یون په لړ کې هڅې کړې دي ترڅو له سیمه ایزو هیوادونو څخه ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی غواړي خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله له فشارونو ځان خلاص کړي. چې له شپږو اونیو راهیسې د اسلامي امارت یو شمېر مشران د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي افغانستان پرېښی او متحده عربي اماراتو ته تللی دي. ملا برادر چې له دوی سره یو ځای وتلی و بیرته هیواد ته ستون شوی، خو حقانی او ستانکزی لا هم په بهر کې دي. خو ځینې سرچینې وایي چې سراج الدین حقانی خوست ته ستون شوی خو اوس مهال د پاکستان تر واک لاندې په شمالي وزیرستان کې اوسیږي او خوست ته هم تګ راتګ کوي. بلخوا د اسلامي امارت ویاند بیا وړمه ورځ د کپر 15مه ویلي چې سراج الدین حقانی بیرته هیواد ته ستون شوی او د خپلې ناروغي تر درملنې وروسته اوس دمه کوي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو د هغه تګ نه دی منلی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.